چې ناس یم په محفل کې په ملګرو کې جانانا چې ناس یم په محفل کې په ملګرو کې جانانا بې سیاله رانه یاد شي ملګرو ګیلمن وزیر هغه مړ شو. یو څو ورځې خلکو په سوشل میډیا باندې ډېر زیات پوسټونه وکړه، یعنی یو ټرینډینګ یې جوړ کړی چې آیا موږ راوته پکار دي او د دې ظلم خلاف ودرېده پکار دي. داسې قسمه خبرې هغه یې کولې او تاسو ټول چې کم دی په سوشل میډیا به کاته. نن که تاسو وګورئ نو تقریبا میاشت د هغې وشوه یا قابو ده، خو هر چا چې کم دی د هغې کم پوسټونه یا شیر کول ټرینډینګ ته خېجول هغه هر څه پریښي دي او کومه قیصه چې د هغه زړه په زړه باندې ده. نه څوک احتجاج له راووتو چې آیا احتجاج له راوتی وی دا تپوس یې کړی وی چې آیا ګیلمن وزیر هغه مړ شو، اخر په څه وجه باندې مړ شو، د دې تپوس کول پکار دي. یو څو خلک په بنو کې راووته نو هغه چې کم مسله پکې بیا جوړه شوه د هغې نه چې کم دی هم خلک هغه بیا سایډ ته شو. نو موږ اریان دا یو چې زموږ دا کم پښتانه چې دي دا به اخر تر کومه پورې دا سیمري بې ګناه به هغه قتل کېږي، څوک به تپوس نشي کولی او په داسې لار باندې وځي. د بنیري کوم یو ویډیو چې تاسو په سر کې وکته چې هغه هم تللی وي په قبر باندې کومه دوا یا څه ورته کوي هغه هم تاسو کتلی دي. نو تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوم د هغې د فیملي سره چې کم دی که څه مالي تعاون کولی شئ نو هغه ورسره وکئ، ځکه چې د هغو کوملات چې دي اوس هغه ډېر زیات خراب دي. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه. انشاءالله بل ویډیو کې ملاوو. الله حافظ.